نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا الثلاث، چې کله انسان وفات شي نو دنه د اعمالو سلسله ختم شوه. انسان ژوندی دی، د مونځ کوي، د روژې نیسي، د حج کوي، د زکات ورکوي، د ذکر و اذکار کوي، د هغې ثوابونه میلاویږي. خو چې کله دی وفات شو نو د اعمالو سلسله ختمه شوه. اوس نه مونځ کولی شي، نه حج کولی شي، نه زکات ورکولی شي، نه یو بل نیک عمل کولی شي. خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي 3 څیزونه داسې دي چې پس د مرګ هم انسان ته د هغې ثواب میلاویږي. یو په هغې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي صدقه جاریه، صدقه جاریه ده. صدقه جاریه څه ته ویلی شي؟ مطلب دا دی تا په ژوند باندې خیرات کړی دی، صدقه دې ورکړې ده، خو په داسې ځای کې د خیرات او صدقه کړې ده چې پس د مرګ هم د هغې تا ته ثواب میلاویږي. مثال په طور تا په جومات کې پیسې لګولي دي، جومات ته جوړ کړی دی، جومات له د قالین اغستی، مصله دی اغستی، بل شیز دی اغستی، ته وفات شوې تر څو چې په دې جومات کې خلک منځونه کوي د هغې په منځونو کې باقاعده ستا حصه ده، لاره دې جوړه کړې ده، خلق په هغې لاره باندې ځي او راځي، ته په قبر کې پروت یې، تا ته د هغې نیکۍ میلاویږي. مدرسه کې دې پیسې ورکړي دي، د مدرسه کې چې څومره طلبا سبقونه وي د هغې په سبقونو کې ستا حصه ده، اگر چې ته په قبر کې پروت یې. یو طالب ملا له د کتاب واغستو، ته وفات شوی یې، په قبر کې پروت یې، دغه طالب دغه ملا چې چاته یو یو ټکی تر قیامته پورې د ده شاګردان ښایي، په هغې کې به باقاعده ستا حصه وي. نو یو صدقه جاریه. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ولد صالح، نیکمله بچی، نیکمله بچی. نیکمله بچی دی وروستو د ځان نه پرېښی دی، پلار وفات شوی دی، دا بچی چې کله مونځ کوي ته دې په مونځ کې د دې پلار حصه ده. علماو تر دې پورې ویلي دي چې یو بچی هیڅ یو بچی د پلار حق نشي ادا کولی، هیڅ یو بچی د پلار حق نشي ادا کولی. ها یو بچی داسې شته چې هغه د پلار حق ادا کولی شي. کم بچی؟ علما وایي چې کم بچی مونځ وکړي د مانځه نه وروستو دعا وغواړي او لاسونه اوچت کړي او ووایي رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا، زما ربا زما په مور او پلار باندې رحم وکړي، داسې رحم پې وکړي لکه څرنګه چې په وړوکوالي باندې هغوی زما پالنه او تربیت کړی دی. علما لیکي چې د هر مانځه نه کم تن دا دعا ویله ګویا چې د مور او پلار حق ادا کو. رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا، دا دعا زو ته کوي، دا د مانځه نه وروستو وایي، دا وایي د هر مانځه نه وروستو وایي. نو کم بچی چې مونځ کوي نو دا دعا به وایي که نه. نو چې کم بچی د سره مانځله نه راځي، تا ورته مونځ نه دی ښودلی، نه به تا پسې دعا څه وغواړي. نو یو ولد صالح، نیکمله بچی. د سفاره راواغسته دی چې وی الف لام میم، څنګه چې 30 نیکۍ بچي ته میلاو شوي، دکه رنګې 30 نیکۍ پلار ته په قبر کې میلاو شوي. عیسی علیه الصلوۃ والسلام په لاره باندې روان دی، د یو قبر په خوا تیریږي. الله تبارک وتعالی عیسی علیه الصلوۃ والسلام ته دا معجزه ورکړې وه چې د قبر حالات، د مړو حالات به ورته الله تبارک وتعالی ښودل. عیسی علیه الصلوۃ والسلام وکتل چې په قبر کې مړي ته ډېر لوی سخت عذاب میلاویږي. لاړو سموده پس بیا په هغې طرف باندې را روان دی چې راځي څه ګوري چې په دغې قبر کې هغه مړی چاته چې سموده مخکې عذاب میلاوېدو، هغه د جنت په نعمتونو کې او په خوشحالو کې ناست دی. عیسی علیه الصلوۃ والسلام الله تبارک وتعالی ته درخواست وکړو، الله ساجبه نظام دی دی، ساجبه نظام دی. سموده مخکې په عذاب کې مبتلا اوس په نعمتونو کې مبتلا دی، الله دا څنګه خبره ده؟ الله تبارک وتعالی ورته فرمایل عیسی دا سړی چې کله وفات کېدو
د ده د ښځې په ګېډه باندې بچی پاتې شوی و. هغه بچی پیدا شو. دا مخکې چې مې عذاب ورکو دا سړی په خپله نیک سړی نه و، د ګناهونو د هغې د وجې نه دته عذاب میلاوېدو. هغه بچی لویدو تر دې چې ښه لو شو د خبرو شو. عیسی نن مور روان کو، مدرسې ته یې بوستو، عالم ته یې کېنو. مور یې ورته وی استاد جي زما دې ماشوم ته سبق شروع کا. استاد جي چې ورته سبق شروع کو نو ماشوم ته یې وی وایا بسم الله الرحمن الرحیم. ماشوم په وړو شونډو وی بسم الله الرحمن الرحیم. عیسی چې د کم سړی ماشوم په وړو معصوم شونډو باندې زما نوم یادوي، عیسی مال حیا راځي چې زه د هغه پلار له په قبر کې عذاب ورکم، د هغه پلار له په قبر کې عذاب ورکم. نو ولد صالح نیک عمله بچی د ځان نه وروسته پرېښودل، پلار په قبر کې پروت دی، بچی منځونه کوي، بچی تلاوتونه کوي، چې څنګه بچی ته ثواب میلاویږي داسې په قبر کې پلار ته میلاویږي. دریم حدیث مبارک کې راځي او علم ينتفع به، هغه عالم چې خلکو ته علم ښودلی دی، عالم په قبر کې پروت دی، په دنیا کې شاګردان چاته قاعده ښیي، چاته سپاره ښیي، چاته بیانونه کوي ښایسته خلک پې عمل کوي. څنګه چې دغې شاګرد ته نیکۍ میلاویږي په دې تلاوت باندې، په دې تهجد باندې، په دې ذکر و اذکار باندې، استاذ په قبر کې پروت دی هغه ته په مفتو کې نیکۍ میلاویږي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د قیامت په ورځ به د یو عالم به تول وکړی شي، نیکۍ به سپکې کړی شي، چې نیکۍ سپکې شي دی به لږ پریشان شي. د وریځې په شکل باندې به څه څیزونه راشي او د ده د نیکو په تله کې به پریوځي، د نیکو تله به درنه شي، بله تله به سپکه شي. عالم به حیران شي الله دا څه و چې زما د نیکو په تله کې پریوته او زما د نیکو تله یې درنه کړه. الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي دا تا په دنیا